د لغمان ولایت اړوند ګلاران سیمه کې چې د شدیدې سوکړې سره مخامخه ده د اوبو یو چک ډیم جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د لغمان ولایت سیندیزې حوزې رئیس شیرجان رشیدي په خپلو خبرو کې وایي په یاد چک ډیم باندې د ډبلیو پی موسسې 4.2 میلیونه افغاني مالي لګښت د اف جی او موسسې په تخنیکي همکارۍ جوړ او نن عملاً ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. ښاغلي رشیدي وایي یاد چک ډیم د 30 متره پراخوالي او 4 متره په لوړوالي سره جوړ شوی دی چې د 3000 متره مکعب اوبو ذخیره کولو ظرفیت لري. دا ګلارام ساحه دی، لغمان ولایت مرکز پورې مربوط ساحه ده. د دې قرارداد موده 6 میاشتې و چې 6 میاشتو کې دا تکمیل شو انشاءالله. او دې کې تقریبا 1 تنه کارګرانو د دې ظرفیت د اوبو اوبو ذخیره کولو ظرفیت 3700 متر مکعب دی. مجموع لګښت تقریبا 4.2 میلیونه افغاني لګښت راغلی دی او تطبیق کوونکې مؤسسه اف جی دی. 4 متر جګوالی دی او 30 متر والی دی. بل لوري ته د لغمان والي مولوي شیر احمد حقاني وایي یاد چک ډیم په داسې یوه سیمه کې جوړ شوی دی چې له ورځې بلې ته پکې د اوبو د سطحې د ټیټېدو ستونزه په زیاتېدو وه. هغه وایي په راتلونکي کې ګلارام او نورو سیمو کې د ورته چک ډیمونو د جوړولو اراده لري او په یاده برخه کې د یو شمېر نړیوالو مؤسساتو او ادرسونو سره هم خبرې کړي دي. دا یو ښه اقدام دی یقینا په لغمان کې د چک ډیمونو ته ډېر ضرورت ده او دغه چک ډیمونه ته جوړ شوي دي د همکارو مؤسسو لخوا نه. نو دا ښه پرمختګ ده او ښه اقدام ده. انشاءالله دا شروع ده داسې موږ څه ملګري راځي مؤسسات راځي یا خپله د اسلامي امارت د اوبو انرژۍ وزارت چې ده هغه هم د اوبو په مدیریت کې یا د اوبو د سطحې په لوړوالي کې هغوی هم ژمن دي. انشاءالله موږ هم کوشش کوو چې وخت په وخت باندې دې توجه وکړو او دغه د خلکو زیات مشکلات د اوبو دي په لغمان کې هغه مشکلات به انشاءالله په دې سره حل وګرځېږي. بل لور ته ځایي خلک وایي حق دی چې سختې وچکالۍ لږ وخت ژغورل کېږي او په سیمه کې داسې یو چک ډیم ورته جوړېږي چې په زراعتي او نور برخو کې به د خلکو د اوبو اړتیا پوره کړې شي. دوی زیاتوي په یاد چک ډیم کې سلګونه ځوانانو ته کاري زمینې هم برابرې شوي او هغه څاګانې چې تر پرونه وچې وي اوس یې د اوبو سطحه لوړه شوې ده او د پاکو اوبو له نعمت بیرته برخمن شوي دي. دا کله چې دا چک ډیم جوړ شو موږ ډېره خوشحاله یو ځکه چې موږ ته فایده وشو، موږ ته کار پیدا شو. اسلامي امارت هم خوشحاله چې دلته یې کار وکړو او موږ ته یې لار پیدا کړه چې کار وشي. امتیا خو ډېر راغلی ځکه چې موږ یعنې څاګانې وو دلته څاګانو ته فایده راغی، اوبه پیدا شو او ډېر فایده وشو. دا ځکه چې فصلونو دا موږ زراعت دا یعنې زراعت ته ډېر فایده وشو. ولسونه د بند په مورد کې ډېر خوشحال دي او امارت نه غواړي چې دا نور هم اقدام وشي، د وطن کې کارونه وشي. دا بعضې ځوانان هم داسې بېکاره دي، کار برابر شي ورته. په دې وروستیو کې د سرپرست حکومت لخوا د لغمان په شمول د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د اوبو د مهار لپاره ګړندۍ هڅې روانې دي او په اکثریت هغو سیمو کې واړه او لوی چک ډیمونه جوړ شوي دي چې د سختې کارسالۍ سره مخامخ وي.